د فی متر قیمت په درته ووایي او د یو جریب څونه راځي زموږ 10 جریبونه الی 15 جریبه په کار ده. د دویمې پروژې لیدنه باید تاسو ته او ستاسو ته ګزارش درکړم که څوک داسې ډیری ځمکې لري صدقه جاریه کوي د خپل مړو د خپل ورثاو پسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دویمې پروژې لیدنه باید تاسو ته او ستاسو ته ګزارش درکړم دا د ستاسو حق دی. د کابل نوی ښار الف پروژې ته راغلي وو انجینر صاحبان ولاړ دي او زموږ ولنټیر ځوانان ولاړ دي او بې له تاسو دا پروژه نه کیږي. دا د ټولو د زړه ارمان دی د افغان میډیکل کمپلیکس جوړېدل هم د کینسر د سرطان هم د زړه د ناروغانو دپاره. انجینر صاحب ولاړ دی را سره د فی متر قیمت په درته ووایي او د یو جریب څونه راځي زموږ 10 جریبونه الی 15 جریبه په کار ده. قسمی که شما میدونین اینجا پروژه الف کابل جدید است که در فاز اول کابل جدید موقعیت داره، یعنی شروع کابل جدید با پروژه ما میشه. در منطقه‌ای که ما برای کلینیک پروژه ما مد نظر گرفتیم سایه از این تقریبا 11 جریب است که ما فی متر مربع قیمت ما در اینجا $30 است که یک جریبش میشه $60,000. باز نظر به سایه پلانی که برای شفاخانه مد نظر میگیرند ما سایه را میتونیم الی 15 جریب انکشاف بدیم. قدرمنو هیوادوالو راځئ چې د خپلو ناچارو بېوزلو ناروغانو دپاره داسې یو کمپلیکس را جوړ کړو چې د دوی د زړه ملهم وګرځو او په افغانستان کې د دوی علاج وشي. د افغان میډیکل کمپلیکس ته وقف کړي چې دغه ځمکه اخلو د دې پیسې په تعمیر په جوړولو باندې ورکو. بیا په داسې په بډایو سرمایهدارو باندې غږ کوم که څوک داسې ډیری ځمکې لري صدقه جاریه کوي د خپل مړو د خپل ورثاو پسې. دا زموږ او ستاسو شریک کار دی د انسانیت دپاره کار کوو. ایوه الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړې ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه